الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مكر صفات عارضه تعرفي بيان شيو او دا خبر شیوا چې دا صفات عارضه پلر مناوی ان حروف کرازی دغه حروفنا واسمن یو لام راخلو او د لام صفات عارضه بیانو یو درې قسمه یا څلور قسمه لامونه دا په علم التجوید کې بیانېږي یو لام د اسم جلاله چې د الله ولا کم لام دی بل لام الامر او بل لام الفعل او لام الحرف دا نور درې قسم لامونه دا برست بیانېږي اوس دلته بیان صرف د لام د الله ولا کوو او دلته چې کوم درس بیانېږي نو دې کې د لام صفات عارضه دو بیانېږي چې یو تفخیم دی او بل ترقیق دی او دریم صفت چې په لام کې موجود دی هغه ادغام دی د ادغامونو په بحث کې برازي تفخیم وی ډکوالیتا غټوالیتا او ترقیق وی باریکوالیتا لفظ الله کی تفخیم هر رد لیشی چکله د الله د نوم مخ کی فتحوی یا ضموی دا د الله نوم دکل سلیکی بیا دا ما قبل فتح و ضمه برابر خبره دا کو متصلوی کو منفصلوی او ما قبل حرف د دې لام نه مفخم کو مرققوی او چې فتحه و ما قبل یا ضمه و نون د الله وسر سره کی ډک کیفیت وداوی چې جبا بردا سے تعالو ته اوچتیږي او دا سے تعالو ته اوچت کړي شي نقل کړي شي او کیفیت کی دا سے ډکواله پیدا شي په خلک لکه الله الله دا طریقه غلط هي سره دسه وای الله خدا را ګور کی یا دسه وای الله الله لام لک زیت نس دکلولی خزان سره ساری لکه زونه کې خلک جمع کوي کنه الله اکبر وای الله اکبر نه دا غلط دمره نیول د لام پکار نه دی بلکې دا الله مشدد ویل او بیا د لام پر خودل ورسره نه حساریدل خدا خبر اوشه چې ما قبل مفتوح مضمون می د الله نو مډک سره کیږي دا زکا چې فتحه او ضمه تقاضا تفخیم کوي او د ټول نزه تفخیم ما پلام کې کیږي حرف مفخمه خو نور مشته کنه لام د سی حرف د چدا مفخم حرف هم نه دی یعنی د حروف مستعلون هم نه دی خو به هم دا د ټول حروف نصر سره کې ډک او غټ د وجر تعظیم د الله نه دلته کله خلک دا خبره کوي چې لکه ما قول مفتوح مضمون د الله نوم ډک سره کې زکه چې د وجه تعظیم د الله نه نو دا خبره په دې قاعده کې نه صحیح کیږي ځکه ما قبل مکسور نه بهم د الله نوم وکنه پکاره چې به دې هم دا ډکر سره شي نه دا وس قاعده چې ما قبل مفتوح مضمون مفور او ما قبل مکسور بارک دا لام دې چې مستعلی نه دی د دې درجه تفخیم مستعلی نه بره نو دا د وجه تعظیم د الله نه خو مولا قایو وسه شرط لګولې ده هغه دا هغه وی اعلی ور تعظیم خیر وساتل شي چې سره کله د الله نوم وی او د زړه خالی د غیر الله نه
الله طرف ته په دې سره متوجي وي او یاد اورا چې لفظ الله ما قبل مفتوح مضمون ذکر ډکل سلیکيږي چې لها يلهون صيغه د اسم فاعل چې په معنی د غافل لازم چې دا المنافع الجليليه ولا لیکلي الته چې په هغه لام باندې وقبه کې الله ناغه بارک لولو او چې دی لام باندې وقفه کې ځکه هغه لام مشدد دی دا مشدد دی نو دا وډکلو لځکه چې فرق واقع شي دا څه په تلفظ کې الله او د الله چې کوم الله دې دا څه سره شي فرق راشي امام کسائی چې نو هغه الله کې په دې تام باندې وقف په ها سکي هغه وی الله الله باندې الله نو ور التا الله چې نو هغه سره کې بارک او د الله والا لام چې کوم دی دا لام سره کېږي ډک نو دا ما قبل مفتوح مضموم ډک او بل وجه دا د دې د فروالي چالکه د دې سمع داسې شوی ده ما قبل مفتوح مضموم را نقل شوی دا سره چې دا ډک لسله شوی او ما قبل مخصوص لسله شوی دی بارک خود ټول نه زیات تفخیم دا پلام کې دغه وجه ده چې کله سوال کې د لشي چالک پلام کې تفخیم اصل له کفرا کې چتورن په یو کې اصل نه ځکه چې دا خدای مصالح حروف نه دي خو چې دا دراکه د سوالګي په دې کې یو مطلبي چالک دا دواره یا دمرا او لام یا دو مستعلیو کزما مطلب نه ده چارا کې تفخیم اصل کو پلام کې تو جواب دا کې چې پارا کې تفخیم اصل له په نسبت د لام باندې ولی ذکر په اکثر احوال کې سره ډکا ده او لام په اکثر احوال کې سره بارک ده لام په اکثر احوال کې بارک ده ځکه یو د الله والا لام دا ډک رسل کی باقي ټول لامونه بارک رسل کی د امام ورش رحمه الله پر روایت کې به هغه لامونه هم ډک دي چې کله د لام نرستا ځن مستعلی حروف راشي لکه صاد راشي طا ظا راشي هغه څه وایي واقيموا الصلاه لام ډک وایي او روایت حفظ کې صرف لام د اسم جلاله ولا سره فرود او باقی لامونه سری بارک نورا کې تفخیم اصل له پدیم نسبت چرا په اکثر احوال کې ډکا ده ول شپږ حالات درا د ډکوالی بیان شوی دي او لام کې ترقیق اصل له دغه وجه ده چې ما قبل کسره منفصله یا کسره عارضی پلام کې تفخیم نشي راوستله لام په خپل زمانه دا باریک پاتې کیږي او را چې دا هغه کې تفخیم ځکه اصل له په نسبت د لام چې دا یو ضعیف سبب هم د دې د تفخیم لپاره کار کوي کو هغه کسر منفصله وي کو هغه ما بعد مصالح حرفي کو هغه ما قبل کسره عارضی وي خو یو باندې وختل اورا کې تفخیم راځي نو یو خبر د اصلیت دا چې په لام کې تفخیم اصل نه درا په نسبت را کې اصل له او یو خبر د زیادت دا نو ټول نه زیات تفخیم بچا کې لام کې دی او د ټول نه کم به پرا کې دی خندا خبر اوشه چې لفظ الله ما قبل فتح ضموي دا الله ولا نوم دا لما ډکل سره کیږي او اللهم هم دغه شان دي سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام نو کو دینه ما قبل فتح ضم موفور وزدما قاعده ترقيق کله چې د لفظ الله نه ما قبل کسر رش
دا لام مثل سره کیږي باریک لکا لله بسم الله اعوذ بالله ترقیق څه ته وایي باریک والی ده څه ته وایي تش او نری لستل دا به ان شاء الله دې دفعه یاد کړئ